نه شیان ستا په ورځني ژوند کې ګټه او فایده در رسوي. که نیکمرغي غواړې لمنځونه پر خپلو وختونو کوه. که د مخ نور غواړې د شپې لمونځ کوه. که جسمي او روحي آرامي غواړې د قرآن مجید تلاوت کوه. که صحت او روغتیا غواړې روژه نیسه. که د مشکلاتو خلاصون او په ژوند کې خوشحالي غواړې استغفار ډیر وایه. که د غمونو استکیدل غواړې ډیره دعا کوه. که د سختیو لرې کېدل غواړې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. که په رزق او ژوند کې برکت غواړې درود شریف ډیر وایه. که بې له ستړیا نیکي غواړې دغه بیان نشر کړه.